زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی سړی تیر شوی دی. تهجد له عموما پاسېده نو چې تهجد به وکړل هغې له به اودس وکړه نو هغه اودس باندې به سهار مونځ هم وکړه. تهجد خو د ماسخوتن په ټیم کې وي که نه، اگر چې دا وروستو ټیم د ماسخوتن مکروه دی خو دا ټیم د ماسخوتن دی. نو تهجد له به اودس وکړه، تهجد به وکړل، بیا به سهار مونځ وکړه. نو یو ځل په لاره روانو یو ښځې سره ماشوم بچی و. نو ښځه خپل ماشوم ته وایي وی دا سړی نه دی؟ امام صاحب ته یې ګوته ونیوله، وی دا ډېر نیک سړی دی، وی دی د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کوي. نو خبره خو د ښځې ټیک وه، ځکه چې سړی تهجد له پاسې خو د ماسخوتن ټیم دی که نه، او تا په هغې باندې تهجد وکړل او هغه اودس دې بیا سهار له نوې نه که مات شوی نه دی او سهار مونځ دې پرې وکړو، نو خبره خو ټیک ده، دروغ نه ده. خو امام صاحب ته بل مطلب واغش، اوهو د ماسخوتن مونځ خو فرضو ته وایي، د ماسخوتن مونځ خو په عرف کې اطلاق په فرضو کېږي. نو د دې ښځې په ذهن کې دا ده چې دا سړی د ماسخوتن فرض کوي او اوده کېږي نه د شپې، او بیا نفلونه کوي او سهار چې مونځ وکړي د هغې نه پس بیا آرام کوي. دا د امام صاحب ذهن ته لاړه. نو یې ګوره د دې ښځې سوچ دا دی چې دا ټوله شپه د عبادت کوي او سهار مونځ د ماسخوتن په فرضو کوي په هغې اودس باندې. نو شروع یې وکړه چې د ښځې خو ما کې دا صفت بیان کو، دا خو ما کې نشته، راشه دا صفت په ځان کې پیدا کا. نو بیا 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ وکړو، دا صفت یې په ځان کې پیدا کا. خلک وایي پکې شته او په ما کې نشته، راشه پیدا که په ځان کې دا صفت. قیامت پر ورځ خدای تپوس ونه کړي چې خلکو خو یې دا کار دی کو، تا خو نه دی کړی. دومره نیک سړی، ټول ورځ به یې درس کو، طالبان به ورته ناست و درس حدیث به او صاحب څنګه درس به یو زمونږ درسي خو په مقصد مونږ خلک پوهیو، هغه به درس دا کو چې مسائل به یې ایستل، د دې حدیث ته دا مسله راوځي، د دې حدیث ته دا مسله راوځي، د دې حدیث ته دا مسله راوځي. په سوونو زرګونو مسلې امام صاحب بلا شاګردانو وسره په خپله زمانه کې د قرآن او د سنت نه 12 لکه مسلې رېستې دي. یو حدیث به ورکوټې غوندې هغې ته به یې کتل دی نه دا مسله ابتدا زمونږ طالبان پوهېږي دا ته په طریقه د عبارت النص معلومیږي او په طریقه د دلالت النص او په طریقه د اشارت النص وغیره. دا سوچ وکړو. نو ستړی ستومانه یو ځل غرمه ده ګرمي د کور ته لاړ او بره بالخانې ته وخت. هغه زمانه کې خو ظاهره چې نه پکې شته نه ایر کنډیشن شته، اوس ستړی دی ښه پوره، د شپې هم عبادت کړی دی، د ورځې هم درسونه کړي دي او بره بالخانې ته وخت. چې وخت یو سړي دروازه وواله چې رښتیا خبرې او اوړي وي او ګرمي وي او سړي له خوب هم وردي او دې سم له څوک دروازه ووایي غوسه وردي که نه وردي؟ بله مونږ له خپله راځي چې دروازې وواله نو دې زر څادر یې ځان نه لرې کړ او لاندې راکوز شو. چې دروازې له راغی یو سړی ولاړو، ورته ویې ملګري څنګه راغلی؟ هغه ورته ویې صاحب یو مسله ده او د هغې تپوس ته راغلی. اوس که ما غوندې بل سړی وی که نه نو څه به یې وی ورته چې د خدای بنده چې هلته درس ته ناست وم نو راغلی به وي نیکبخته که نه، چې درس نه فارغ شو نو مسلې تپوس به دې کړی و که نه، یا چې د مازدیګر مانځله ځم نو بیا راشه هلته تپوس وکړه دا خو زما د خوب ټیم دی، د آرام ټیم دی، د نفس په ما حق نشته. رسول الله مبارک هم فرمایي ان لنفسک علیک حقا، ستا د دې نفس په تا حق دی، د ګاونډي در باندې حق دی، د سترګو در باندې حق دی. حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه او د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د دواړو تعلق دی. دی ملاقات لورغه چې ورلې د هغه زمانه کې د مخ دا پرده نه وه، خلکو به سړی کور ته دننه کوټه کې به یې ډوډۍ خوړه، چې دې سینګ کوټې ته دننه که او ده د دا بیبي ولیدله نو ورته یې وایي چې تا خو ګوره خیرنې جامې چولې دي او دا مخ او دا لاسونه دې خیرن دي، دا خیچن دا ولې؟ د دین مسله دا ده چې سړی په کور کې نو ښځه به ډولۍ ګرځي، دا د دین مسله ده. ښځه به څښا نه ګرځي، ښځې لاسونه خپې مخ وجود دا به څښا ني، دا قانون دی د دین.
او که کومه ښځه په کور کې خاوند موجود دی او دا بد شکله ګرځي، بدرنګه ګرځي او سخا جامو او سخا شکل سره ګرځي، نو دې باندې خدای خفه کېږي او دې خاوند له دا حق مشته چې دا ښځه ووایي چې داسې به نه کې، چې وی قتل چې خدا سے جامې او شکل بدرنګ دی نو ورته وایي چې دا ولې؟ نو هغه هوښیاره وه، هغه ورته وی ستا ورور چې دی ابوالدرداء وی د هغه دنیا سره ساجت او تعلق نشته، نو خو عبادت دی هغه دی، نو زما څه کار دی چې اوس جامې هم خشته کوم او وجود هم خشته کوم، دنیا ته اړو څه توجه نه ورکوي. ډوډۍ د ماسخوته نه خوړه، نو د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه پاسېد نفل یې شروع کړل، فوراً په نفلو شروع نه چې ډوډۍ رښا د غرمې وه، نو ورته ډوډۍ خوړه، نو ده وی چې زه ډوډۍ خوره، وی ته نه خورې؟ وی زما روژه ده، د روژې روژه وه، وی خوره شابه نفلي روژه ده، بیا ماته کړه، روژه پې ماته کړه. او مسله هم دا ده چې کله یو سړی نفلي روژه نیولي او د میلمه راشي او دا میلمه خفه کېږي، نو دله بهتره دا ده چې دا نفلي روژه ماته کړي، قضا به یې ونیسي. یا د تره چا میلمه شوې او روژه دی د نفلي او اکوربه خفه کېږي، د هغه له دا راشي چې زما ډوډۍ کې زور څه چل دی، دی نه خوري، نو د دې عارض د وجې نه بهتره ده چې ماته کا قضا به ونیسي. او که داسې نی نو روژه نفلي ماتول ګناه ده، لا تبطلوا اعمالکم، سر ته به رسئ. روژه پې ماته کړه چې ماسخوتن شو، د ابوالدرداء رضی الله عنه په مانځه ودرېده، هغه ته ویده شه، وده شو، بیا پاسېد په مانځه ودرېده او داسې کو، وی څه کوې؟ مونځ کوم. وده شه. نو چې اخیري شپه شوه نو پیسه وی پاسه اوس به ته مونځ کې او زه مونځ کوم. نو دا بل صحابي ورته وایي ګوره ان لنفسک علیک حقا، ستا د وجود پتا حق دی، ان لعینک علی سترګو در باندې حق دی، ان لزوجک علیک حقا د ښځې در باندې حق دی، اعطی کل ذی حق حقه، هر حقدار له خپل حق ورکا. تاسو کې د ښځې در باندې حق دی او تر دروازې روجې نیسئ او ټوله شپه مونځونه کوي، نو دا ښځه به څه کوي؟ سار دواړه لاړل حضور پاک مبارک ته، نبی علیہ السلام ته قصه وکړه، قسم په خدای حضور پاک مکه خبره وکړه، وی درته ټیک ویلی دی، روجې کله نیسه او کله مه نیسه، د ښځې باندې حق دی. د شپې کله عبادت کوه او چې د ښځې ضروریات وي هم پوره کوه. دا که ته وایې چې امام صاحب داسې ولې کول، نو امام صاحب چې په خپله د حدیثو نه 12 لکه مسلې وباسي، نو په دې مسله به هغه نه پوهېده. ممکن ده چې بیبي سره مشوره کړي، د بیبي چې کم حاجت ته به زه بل وخت پوره کړم، بیبي سره مشوره کړي، یا د بیبي په مشوره او په رضا د عمل کړي. خپل کور کې که سره ښځه خاوند سره مصلحت وکړي، یا خبره خلاصه ده. نو د غرمې دا خوب د انسان د وجود په ځان باندې یو حق دی، نو چې دې وخت کې تاله میلمه راشي، ماشاءالله ما به هغه وړه دوره کوله، نو هغه خو به دا طالبان ډېر زیات راتل دورې نه. خدای دې زمونږ دا خلک هم خوشحاله کړي، دې خلکو په دې جوماتونو کې او په دا بیټکونو کې دیره کول، چا به په بیټکونو کې غوښتل موږ له راولېږئ طالبان، او خفه کېدل به کوم وله به نه لېږل، او جوماتونو کې شل او 1.5 به دیره و. طالبان ډېر زیات به نو اوله دوره کې. نو ما به د غرمې هغه حجره کې یو طالب کېنولو، طالبان به راتل موږ جوماتونو ته لېږل، یا غرمه به ډوډۍ مو وله ورکړه. ګرمي وه سخته او 2:30 3 بجې شو، زه ډېر زیات ستړی شوم. نو زه طالب ته مې دلته کېنه که څوک طالبان راځي، نو بس دا دی په ارامې کې سمله وه، او زه مازدیګر راځم نو جومات ته به ولېږم، او یا دې ځي مدرسې ته، هلته دې دیره شي. چې اوس وده شوم اکثر به داسې کېدل، ور به ووالی شو، یا ور ستړی به م وم، ګرمي به م وه، یا خدای پاکه دا چا ور وم، را پابسېدم چې راله موږ طالبان به ولاړو. هغه ته به وینا وکړه چې تا ته ما نه وي، نو ما ورته وي خو دې وي چې زموږ سره بل کار دی. ما یې څه کار دی؟ نه وي مونږ خو سبق نه راغلي یو. یا د خدای به تاسو ته ده چې دلته دیره شئ، نو بس خیر دی مونږ ملاقات به وکړو که نه، نو د خدای بندګانو ملاقات خو به ضرور زموږ به شي که نه. نو طالبان زمونږ د طالبان چې که نه دا مینه ناک ډېر زیات دي، ډېر زیات مینه ناکي، محبتیانی اصل کې دوی. نور د شریعت مسله دا ده چې چاله ملاقات لدې د هغه د اوقاتو خیال به ساتي، کم ټیم کې هغه د ملاقات وخت نو هغه ټیم ورځه، او کم ټیم د هغه د مصروفیت هغه ټیم کې هغه له مه ورځه،
کم ټیم د خوب هلته به نه ورځئ، سړي له غوسه ورځئ. نو چې امام صاحب ولا راکوز شو، غریب د خوبه ووته، وایي څه له راغلی؟ وایي صاحب یو مسلې تپوس ته راغلی. اوس په کار چې غوسه وتښتلی چې مسلې تپوس خو مازدیګر وکړه، سار درس ته ناست هملته به دې کړی وې. نو امام صاحب ورته غوسه نه شو، وایي ښه بھائی جان وروره وایه څه مسله ده؟ وایي رانه یېره شوه، پلار رانه یېره شو. امام صاحب ورته وایي ښه ده داسې وکړه چې درته یاده شي بیا راشه. سړی لاړ، امام صاحب بره کوټې ته وخته، چې کوټې ته بیا وخت په ځان یې څادر راخ که او اوده شو، دې سړي م ښه ساته، بیا وروه. امام صاحب خدای پاکه، او دا کچه خوب نه چې سړی پاسېده دا لغم دی. بیا راکوز شو، چې راشو مقه سړی ولاړ دی. وی بھائی جان څه؟ وی صاحب هغه مسله مې رایاده شوه، نیمې لارې ته لاړم رایاده مې شوه، نو بیا رالم. وی ښه وایه په دماغ وی لاس کېښو، اخو رانه بیا یېره شوه، بلاره مې یاده وه، واپس رالم اخو بیا یېره شوه. اوس که بشیر جان وی او یو لته یې م ورکړی وي که نه، نو په قبر کې د نکیر منکر والو ته بیا جدتو. امام صاحب ورته څه وایي؟ وایي ښه ده بھائی جان چې دې یاده شي بیا راشه. سړی لاړ، امام صاحب بره کوټې ته بیا وخت، بیا سملاسته، خو چې لږ اوده شو خرخر یې شروع کړل، سړي بیا دروازه وواله، بیا د خوبه وویسته، بیا ولا غریب راکوز شو. اومقه سړی بیا ولاړ دی. ملګري بیا څنګه رالی؟ وی صاحب هغه مسله مې یاده شوه، هغې تپوس ته نه کوم. ښه وایه څه مسله دی دا؟ وی مسله مې دا ده چې دا انسان لوی او دسماتي وکړي چې دا تریخ دی او که خوږ. دا لوی او دسمات غول دا تراخه دي او که دا خواږه دي. نو که ما نه تپوس کړی وي که نه، نو ما به څه وي؟ او که تا یې تپوس کړی وي، ما به ورته وي چې ورګه قاشوغه ده د کوره رالمه او دغه غسلخانې ته ننوځه او ښه مضبوطه دماکه وکړه او بیا هغې نه قاشوغه راواله او خولې ته واچوه، موږ به هم خبر کې. دا علم به تا نه زده کړو، دا به تا نه زده کړو، ته به راته وایي چې خواږو که تراخو. ګوره امام صاحب غوندې شخصیت څه د محلي ملا نه دی، څه د قوم رکوټي ملا نه دی، د سوونو زرګونو عالمانو استاذ دی. د امام ابو یوسف او د امام محمد او د امام ظفر او د حسن ابن زیاد غوندې لویو د حدیث او د فقه د غرونو استاذ دی. او کم نیک او تقوادار سړی، او داسې هم نه لکه زمونږ په شانتې محتاج انسان مالدار څونه و. د زمانې د خپل علاقې د کوفې د خانانو خانو چې کله وفات شو مړ شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، نو په خزانه کې 450 کروڑ درهم پراتو، 54 کروڑ درهم، 56 باندې علما دا یاد. او سخي څونه په کاسو به ډکې ډکې روپۍ په اخترونو کې او په روجو کې په دې غریبانانو ویشلې، جامې او جوړې او د کپړې کاروبار یې کو، مضبوط تاجر و د کپړې. امام صاحب ورته څه وایي؟ ویسې تپوس پیدا کو چې دا لوی او دسمات د انسان دا خوږ دی که تریخ دی؟ امام صاحب ورته چې تازه نو خوږ دی، او چې په وخت واوړي لکه هوا انور پې ولګېږي نو بیا تریخ شي. چې تازه نو خوږ دی او چې په وخت واوړي نو بیا تریخ شي. سړی ورته څه وایي؟ وایي تا سکلی دی، تازه دې سکلی دی او زوړ دې م سکلی دی. ګوره څومره سخته خبره ده دا. دې تا ته څوک وایي ځه څه چل به ورسره کې؟ یو خښته لاندې او بله باندې ورېږه، ستا دا مازدیګر مردار کړم چې په دا سر دې ووام. هغه مسلې دا ته اوس بعضې خلک هم عجیبه د مسلو تپوسونه کوي. په دې موبایل بعضې خلک داسې تپوسونه کوي چې هغه د ګناه تپوسي. دا اکثر طالبانو ته مې همدا جوابونه مه ورکوئ. هغه ښځه او ښایه موبایل کې به راشي چې پلار یم پیغمبر و، خاوند یم پیغمبر و، رور یم پیغمبر و. دا سوال ناجائز دی. رسول الله مبارک فرمائی نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات. دا چې تپوس چې بل چپکول غواړي، ستا مقصد دی چې دی لا جواب شي او دی د چپ کم او دی د رسوا کم او شرمم، دا سوال ګناه ده، دا ناروا دی. دی کې څه فایده ده؟ تا ته ما اوج دا پلان کې پیغمبر دی، نو نه خبره د جنت ته او نه د ثواب ده او نه د عذاب ده. د مونځ تپوس وکړه، د روجې تپوس وکړه، د حج تپوس وکړه، د ګناو کا چې ځان ته وساتې، د نیکۍ د مستحبو تپوس وکړه. نو دا بعضې خلک به سوچ کوي نو داسې تپوس به وکړي.
نو وی تا سکلی دی؟ امام صاحب ورته وی نه بھائی جان ما سکلی نه دی، خو زه دې نه معلومم چې کله تازه او دسماتي نو مچان پې کینی او مچ خوږ شي له راځي، او چې کله پې لږ وخت تیر شي نو بیا وله مچ نه راځي، نو معلومیږي دا چې دا خوږوالی پکې اوس ختم شوی دی. سړی ورته وی امام صاحب وی زه دې ناکامه کړم. وی ناکامه دې کړم؟ وی لکه ستا په مقصد زه پوهېږم نه. وی دا موږ دوه کسان په یو حجره کې ناست وو، په یو بیټک کې، نو زموږ باس راغی، نو زما هغه ملګري وی چې سفیان ثوري رحمت الله علیه ډېر زیات صابره دی. نه هغه وی چې امام ابو حنیفه ډېر صابره دی، او ما وی چې نه سفیان ثوري ډېر صابره دی. دا دواړه د خپلې زمانې لوی عالمان وو. سفیان ثوري رحمت الله علیه ډېر لوی محدث او ډېر لوی امام وو. نو ما وی چې هغه سفیان ثوري ډېر صابره دی، هغه وی نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابره دی. ما وی زه اوس ګورم چې چا کې صبر زیات دی. نو تا کې صبر مې زیات وموند، ته ډېر صابر یې. نو زه ما بیله او هغه ملګري مې وګټله. د مارونو اصلي بنیاد د خبرې خدا شو چې دې سړي خو امام صاحب غوسه کول غوښتل، لیکن امام صاحب له خدای څونه صبر ورکړ. اثر یې څومره دی، تر ننه پورې دا واقعه علما په کتابونو کې لیکي او عالمان یې په منبرونو خلکو ته بیانوي، او دې دپاره یې بیانوي چې ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوسه ونه کړه. که ده غوسه کړې بیا به سړی یو څو څپېړې والی وي، یو سهولت یې وله ورکړی وي، نو بیا به هغه سړي څونه پراپېګنډې کولی ملا صاحب ووالم مسئلې ته بیا بیانوي چې ما ترې څه مسئلې تپوس کو، ما ترې مسئلې تپوس کو، غره باندې را غوسه کړې، ما ترې مسئلې تپوس کو، هغه په دا سر ووالم. نو تر قیامته پورې به په تاریخ کې دا چلېدله چېرې امام صاحب خو ډېر عبادت ګزار دی او ډېر لوی عالم دی، خو بې ځایه والم کوي او بې ځایه غوسې هم کوي. نو ځکه رسول الله مبارک هغه صحابي ته لا تغضب، غوسه به نه کوې.